الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو تیری ځینې ویډیوګانې هم د عقیدې په باره کې وکړې. نن هم د همغې په امتداد باندې یوه بله ویډیو کوو. هغه دا ده چې په غیر د الله رب العالمین نه په بل چا باندې پناه اخیستل جایز نه دي. دا جایز نه دي چې سړی ووایي زه په پلاني قبر باندې پناه نیسم یا په پلاني پیر باندې پناه نیسم، بلکې سړی به یوازې الله رب العالمین باندې پناه نیسي. د دې وجه نه الله رب العالمین وایي وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا. او شان دا دی چې ځینې انسانان د انسانان نه داسې سړي وو چې هغوی به په جناتو باندې پناه نیوله. په مشرکانو کې د عادت و چې کله به د مکې مشرکینو کې چې کله په سفر باندې تله او یو ځای ته به یو کند یا یو ځای کې به یې اړول، نو هغې ځای کې به یې غږ وکړه چې د دې ځای د پیریانو کوم سردار دی په هغه باندې موږ پناه نیسو. فزادوهم رحقا. نو الله رب العالمین وایي چې د دوی بیا نور هم دغه ویره زیاته کړله. برعکس د دې په ځای چې دوی ته فایده وکړي، اصلا دې کې فایده نه وه، ځکه په الله رب العالمین دوی پناه نه نیوله بلکې په جناتو یې نیوله. دغه رنګې حدیث شریف کې راځي، خوله بنت حکیم رضی الله عنها روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک یو ځای ته لاړه یا د موقت وخت لپاره یا دایم دپاره هغه ځای کې واړول او دا یې ویلي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، زه پناه نیسم د الله رب العالمین په هغه کلمو چې پوره دي د شر د هغه څه نه چې الله رب العالمین پیدا کړي دي. نو حدیث کې راځي چې هیڅ شی به دې ته ضرر نه رسوي حتی یرحل من منزله ذلک، تر دې پورې چې دغه ځای نه روان شي بل طرف ته. نو د دغه آیات او د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې یو سړی پناه نیسي یوازې په الله رب العالمین به نیسي او په بل شي نورو مخلوقاتو باندې به پناه نه نیسي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.